د یو بابا ویډیو وایرل شوی دا چې تاسو سره به شریک هم کړم. دغه د سکول یو چوکیدار دی، یو غلطه ویډیو وایرل شوی چې د سکول چوکیدار چې دی د یو جینۍ یو ښځه یا دغه سکول کې کارکوونکې ښځه یا هر څوک چې دی راغوښتې ده ورسره غلط کار کړی دی. او د عجیبه خبره خو دا ده چې ځان ته موبایل هم ایښی دی، ځان نه ریکارډینګ هم کړی دی چې اوس یې دغه ریکارډینګ هم موجود دی. تاسو به دا هر څه په خپلو سترګو باندې په دې ویډیو کې وګورئ. تاسو ته معلومه ده چې نن سبا خو د سوشل میډیا دور دی، یو څیز هم پټ نه پاتې کېږي. دا کس چې کوم دی دا د سکول چوکیدار دی یا استاد دی، هر څوک چې وي خو دا کنفرم نه ده. البته د داسې کار کړی دی چې کله د سکول چوټي شوي دا ټول خلک تللي دي، نو د هغې نه پس بیا د یوه ښځه یا یوه جینۍ دغه هر څوک چې دی راغوښتې ده او دې سره یې ناروا کار شروع کړی دی او ځان ته یې بیا موبایل هم ایښی چې په دې موبایل باندې ریکارډینګ هم وکړي. یو خبره به در سره وکړم چې عموما دا خلک ځکه د ځان نه ریکارډینګ کوي چې دوی ځان سره دا یو ریکارډ پرېږدي چې بیا دپاره همدغه ښځه یا همدغه جینۍ چې دا مجبوره کړي چې بیا دته راشي. نو همدغسې کار یې کړی دی، ځان ته یې موبایل ایښی دی او ریکارډینګ یې د ځان نه کولو. نو بیا چې کله د دا کار کړی د غلط ناروا کار یې کړی دی، د هغې نه پس بیا د دغه ویډیو چې د نه وایرل شوې ده چا ترېنه ځان تړولی او دا په شرمونو باندې شرمېدلی دی. د دې د ویډیوګانې نن سبا په سوشل میډیا باندې هم ګردش کوي چې په کومه طریقه باندې د یو ښځې سره غلط ناروا کار کړی دی. نو دا څومره د شرم خبره ده. د ده به نوسي هم وي، د ده به بچي هم وي، ځکه چې بوډا سړی دی او د په دې عمر کې داسې کار وکړو خپل ځان یې هم وشرمولو. یقینا چې ځینې کسان چې دي هغوی باندې الله پاک پردې اچوي، خو خپله په ځان باندې پردې نه اچوي، خپله ځانونه شرموي. د زنا نه ځان ساتل پکار دی، یو ډېر بد او پلید عمل دی. داسې عمل بالکل نه دی کول پکار، ځکه چې زنا چې ده د پردۍ ښځې سره بدکاري کول دا یقینا چې ډېره زیاته یو پلید عمل دی. نو که تاسو ما سره متفق یې دا ویډیو لایک کړئ. نور ویډیوګانې به هم تاسو سره شریکوم چې تاسو د زرین اپډیټ او د نوو معلوماتو نه خبروم. نو دې دپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. تاسو ټولو ډېره مننه کوم چې تاسو موږ سره ویډیو تر اخره وکتله.